د کهانۍ شروعات د یو ځنګل نه کیږي. دلته موږ څه خلک وینو چې ونې کټ کوي. کم کس چې دا ماشین چلوي نو دا د ونو نه شاته یو کس ویني، خو دا پې ډېر غور ونه کي. کله چې دا یو کس لاندې پر الوېدو ویني نو د معلومولو دپاره دلته ورشي. دا چې وګوري نو د دی د ملګري نه چا سر کټ کلی، په دې باندې دا ډېر زیات ویریږي او د ځان د بچ کولو دپاره منډه وهي. خو دا په دغه ځای کې په یو جال کې ګیر شي او په ونه پسې ځوړند شي. په دغه وخت کې د دې مخې ته یو ځنګلي انسان راشي. په اصل کې دیو انسانان خوري، نو دا په دې باندې حمله وکړي او ډیر په بېرحمۍ باندې مړ کړي. بل خوا موږ څلور دوستان وینو، دی دلته د خپلو ښځو سره په چکر راغلي. په دیو کې د یوې جینۍ نوم جاسمینې او د دې خاوني، او د بل خوا ارجه نومې کسي او د دې ښځی. د جاسمین خاون ډیر زیات مالدار دی، د دې سره ډیرې زیاتې پیسې او د چکر دا ټوله خرچه دغه کس په خپل سر اغوستي. په سباله باندې دیو ټول دغه ځنګل ته تلل. د دیو خواته یو ګاډ راشي کوم چې به دیو له په ځنګل کې چکر ورکوي. دیو به دې ځنګل ته د کشتیانو په ذریعه باندې ځي، نو د ټولو نه مخکې ورته دا ګاډ د کشتۍ چلولي چل وښی او د دې نه پس ورته وایي چې تاسو به 2 ورځې دلته تېروئ، نو زه به په تاسو باندې ډېر ښه چکر ووهم. زه به په تاسو باندې 2 ورځو پورې په دې ځنګل کې هر څه وینم. نو دا ټول ملګري ورته وایي چې ټیک د ستا مشوره زموږ خوښه ده، ولې چې موږ دلته د چکر دپاره راغلي یو. د دې نه پس دې ګاډ د ټولو نه موبایل یې واخلي، ولې چې دا غواړي چې دی ټول دا سفر انجای کړي. د سفر په دوران کې دیو موبایل استعمال نه کړي، دی ټول خپل موبایل راواخلي. خو ارجه پکې خپل موبایل راوانخلي. د دې موبایل وس هم د دې سره وي. د دې نه پس دیو په کشتو کې کینی او د ځنګل طرف ته روان شي. ګاډ ورته وایي چې په دې ځنګل کې څه داسې څیزونه دي، خو د هغو نه موږ لرې و نو زموږ دپاره به ښه وي. د دې دا خیال چې په ځنګل کې ځنګلي خلک دی. دا ورته وایي چې ما ته مې خپل نیکه ویلي وو او زما نیکه په دې ځنګل کې ډېر وخت تېر کلی دی. هغه یوه ورځ په دې ځنګل کې ورک شو او د هغه نه پس موږ دوباره ونه لیدو، خو بیا موږ ته د هغه څه هډوکي میلاو شو. نو د دې نه پس موږ ته پته ولګېده چې دا ځنګلین غیب کلی و. خو موږ ته د ګبراوېدو څه ضرورت نشته، ولې چې ځنګلین د ځنګل په منځ کې دي. تر څو چې موږ د هغې علاقې ته نه وتلي تر هغې هغه موږ له نقصان نشي راکولی. بل خوا موږ په ځنګل کې یو 2 موټرسیکلو والا وینو. دیو په سوشل میډیا باندې لایو و او د دې ډېر زیات ویوز راتلل. د دې وجې نه دیو د ځنګل منځ ته تلل غواړي او د هغه ځي منظر په سوشل میډیا باندې خوستل غواړي. کله چې دی دواړه په موټرسیکل باندې دننه رواني نو په دغه ټیم کې د دیو څه یوه حادثه وشي. دی دواړه د موټرسیکل نه ولوېږي. دا جینۍ ورته بار بار چغې وایي، خو د هغه څه جواب نه راځي. د دې وجې نه چې کله دا جینۍ د هلک د موټرسیکل خوا له ورشي نو دې ته پته ولګي چې د دې سر چا کټ کلی دی. دا چې وینو نو ډېره زیاته ویریږي. د ځان د بچ کولو دپاره د ځنګل طرف ته منډه کړي. دا د یو غټ غار خوا ته راشي. د دې دا خیال چې دلته به ماته مدد میلاو شي، خو دلته هیڅ څوک هم نه وي. په دې کې موږ د جینۍ شاته یو ځنګلي وینو، خو چې دا څنګه شاته تاو شي نو هغه غیب شي. په دې کې دلته څوک راشي او هلمټ دننه راغوزار کړي. دا هلمټ د دې د ملګري و، دا نور څوک نه وي بلکې دغه ځنګلین. د دیو په لاس کې د دیو وسله او دلته دا جینۍ مړه کړي. بل خوا موږ هغه نور ملګري وینو، دی په ځنګل کې د وده کېدو انتظام کوي، ولې چې دیو به 2 ورځو پورې په دې ځای پاتې کېږي. د شپې نه چې کله ګاډ او د ارجه ښځه دلته ناست وي نو ګاډ ورته د ځنګل په باره کې وایي د وسه پورې چې څومره خلک د ځنګل د کټ کېدو دپاره دلته راغلي دي نو په هغو کې یو هم ژوندی نه دی تللی، ولې چې دلته کوم ځنګلین دي هغو خپل ځنګل بچ کول غواړي. لږې ورځې مخکې څه خلک د ځنګل د کټ کېدو دپاره راغلي وو، خو هغو هم ورک شوي دي. ځنګلین صرف په هغه ټیم کې نقصان رسوي کله چې څوک ځنګلین تنګ کړي او که څوک د دیو نه لري نو هغه ته هیڅ هم نه وایي. د دې نه پس دی ټول اوده کېږي. لږ وخت پس موږ جاسمین وینو، دا راپاسي او د باتروم دپاره لاړه شي، خو د شانه ارجه راشي او دا ونیسي. دلته موږ ته پته ولګي چې د دیو په خپلو کې مینه ده او خپلو پارټنرانو له دوکه ورکوي. جاسمین ورته وایي چې ما دا چکر د دې دپاره پلان کړی و چې ته زما او ستا په باره کې دې ټولو ته رښتیا ووایې. اخر د څو پورې به زه ستا سره په غلا میلاویږم. موږ له پکار دی چې دیو ته د خپلې مینې په باره کې ووایو، خو ارجه ورته وایي چې اوس وخت ټیک نه دی، اوس یې ورته نشو ویلی، ولې چې زما د ښځې پلار ټول جایداد زما په نوم کوي. د دې وجې نه موږ له لږ نور انتظار پکار دی. جاسمین چې دا واوري نو پوهه شي چې ارجه خپلې ښځې پرېښودو والا نه دی، خو جاسمین په رښتیا باندې د دې سره مینه کوي. خپل خاوند پرېږدي او د دې سره واده کول غواړي. په دې کې جاسمین د ارجه نه خفه شي او واپس لاړه شي او دا هم د وده کېدو دپاره واپس راشي. د دوی دواړو دا غرض چې دیو څه کوي د دې په باره کې د نورو ته پته نشته، خو د ارجه ښځې ته
او د جسمین خاوند ته هر څه پته چې دی دواړه موږ له دوکه راکوي، خو خیر په سبا له چې کله دیو راویښ شي نو دیو ته پته ولګي چې د جاسمین خاوند په کشتۍ کې د دې ځینه تللی دی. ګارډ ورته وایي چې ستا ملګري کشتۍ هم وړې ده او بیګ یې هم وړی په کم کې چې موبایل یې وي، خو د مصیبت خبره دا ده خو چېرته هغه په غلطه لار تللی نو د هغه سره به ډېر غلط وشي. موږ له پکار دی چې فوراً یې وګورو. د دې وجې نه ټول په کشتو کې کینی د دغه کس د کتلې دپاره د لږ مزل نه پس دیو ته 2 لارې راشي، یوه لار سیده تلي او بله لږه چړنده لارې. جاسمین ورته وایي چې زما خاوند به ضرور په سیده لار تلی وي، ولې چې هغه ته د کشتۍ چل نو معلوم. خو ګارډ ورته وایي چې موږ په دې سیده لار نشو تلی، ولې چې دا ډیره خطرناکه ده، خو تاسو په دې باندې تلل غواړئ نو لاړ شئ، خو زه نه ځمه. خو د ارجې ښځه ورته وایي چې ته موږ داسې نشي پرېښودی، ته به هم زموږ سره ځې او زموږ مدد به کوې. د دې خو زړه نه کیږي، خو دی ټول پسې ونښلي نو راضي کي. د دې نه پس دیو په دغه سیده لار روان شي، لږ مخې ته چې لاړ شي نو دیو یوه کشتۍ ویني. دا هغه کشتۍ وي کومه چې د جاسمین خاوند راوستې ده. نو دیو ته پته ولګي چې هغه به دلته خوا او شا کي. ګارډ ورته وایي چې د دې نه مخکې زه نشم تلی، خو تاسو خپل ملګری کتل غواړئ نو لاړ شئ، زه به ستاسو دلته انتظار کومه. د دې نه پس ګارډ د کشتۍ خواته پاتې شي او دا نور د دغه کس د کتلې دپاره په ځنګل کې دننه ورشي. ګارډ دلته یوازې ناسي نو دا بار بار اوازونه اوري. د معلومولو دپاره دا راپاسي او د دې اواز په طرف رواني. دا یو داسې ځای ته ورسي چې دلته د ډیرو خلکو سامانونه پراته وي. دلته دا د خپل نیکه یوه پړګۍ هم ویني. دا چې دا پړګۍ ویني نو ډیر زیات خفه شي، ولې چې د دې نیکه به د دې سره ډیره مینه کوله. ګارډ ته دا پته نه وي چې بالکل د دې خواته یو ځنګلي پټ شوی دی، خو چې ګارډ یې څنګه ویني نو د ځان د بچ کولو دپاره منډه شروع کي. دا په خپله کشتۍ کې کیني او د دې ځینه وځي، خو دا ډیر لرې لاړ نشي، ولې چې یو ځنګلي د اوبو نه راوځي او د دې مرۍ په چاړه باندې کټ کي. دې خوا دا نور کسان په ځنګل کې مخې ته رواني او دیو د دغه غار خواته راشي نو دلته د جاسمین خاوند هم راشي. دا چې ویني نو دی ډیر زیات خوشحاله شي، ولې چې دا ژوندی په اصل کې د شپې نه چې د ارج او د جاسمین په منځ کې کمې خبرې شوې وي نو دا دی اورېدلې وي. د دې په وجه دا خفه شوی او یوازې راوتی و، خو دا دیو ته دروغ ووایي چې زه د ځنګل د کتلې دپاره یوازې راوتی وم. خو خیر دیو واپس هغه ځای ته راشي په کوم ځای کې چې ګارډ د دیو انتظار کوو، خو چې دیو وګوري نو ګارډ دلته نه وي. د دیو دا خیال چې ګارډ د دې ځای نه تښتېدلی دی، خو ارج د هغه چاقو دلته ویني. د دې نه پس دیو په کشتو کې کیني او مخې ته روان شي. د لږ مزل نه پس دیو ته د ګارډ کشتۍ میلاو شي، په دې باندې ډیره زیاته وینه لګېدلې وي. دیو یو لوښی هم ویني په کوم کې چې اوبه خوټ کېږي. دیو ته هغه بیګ هم میلاو شي په کومو کې چې د دیو موبایل پرتې وي. دیو چې کله د دغه لوښي خواله ورشي او وګوري نو په دې کې دیو د ګارډ سر ویني. دا چې ویني نو دی ډیر زیات ویریږي او فوراً د دې ځای نه وتل غواړي. د دیو په لاره کې یوه ونه راشي نو دیو دا کشتۍ د ونې لاندې واړی او په خپله د دې ونې نه پاسه اوړي. په دغه ټیم کې د اوبو نه یو ځنګلي راوځي او په ارج باندې حمله وکړي. په دیو کې جنگ جوړ شي او چې څنګه ارج ته موقع میلاو شي نو په دې ځنګلي کې چاقو خښ کړي نو دا ځنګلي ډیر زخمی شي او په اوبو کې ولویږي. په دې وخت کې د دیو کشتۍ په اوبو کې ډیره مخکې تلي، یعنې د دیو سره اوس کشتۍ نشته. د دې وجې نه به د باقي سفر پیدل کوي. دیو په ځنګل کې ډیر دننه او بار ته وتل ډیره مشکله وي. په دیو باندې ناوخته شي نو دیو فیصله وکړي چې موږ به نور سفر سبا کوو او په دې ځای باندې د شپې تیرولو فیصله وکړي. لږ وخت پس دی ټول ویده شي، خو ارج ته خوب نه ورځي، ولې چې دا ماشي چیچي د ماشو نه د بچ کېدو دپاره دا په ځان پسې خټې راکاږي او په دغه ځای باندې ویده شي. لږ وخت پس موږ یو ځنګلي وینو کوم چې د دیو خواته راغلی وي. ارج چې دا ویني نو په مزه باندې راپاڅي او د شانه پې حمله وکړي، خو دا ځنګلي د دې په سر باندې وار وکړي او دا په دغه ځای باندې بېهوشه شي. په دغه وخت کې د جاسمین خاوند هم راشي په دې ځنګلي باندې حمله وکړي، خو دا ځنګلي پې زورور شي او ډیر زیات یې ووایي. دې خوا چې کله ارج په هوش کې راشي نو داسې ځنګلین ویني د جاسمین خاوند یې په رسۍ باندې تړلی او په راښکله باندې وړي. دا ځنګلین یې خپلې اډې ته ویسي او د دې لاس او خپې کټ کړي، ولې چې دیو دا خوړل غواړي. دی خوا ارج خپله ښځه او جاسمین راپاسی او دیو ته دروغ ووایي چې د جاسمین خاوند د مدد دپاره د ځنګل نه بار ته تلی دی او موږ له مخې ته تګ پکار دی، هغه به زموږ مخې له راشي. دیو چې دا واوري نو خوشحاله شي او مخې ته روانې شي. دا ځنګل ډیر زیات ګڼي نو دیو ته پته نه لګي چې په کم طرف لاړ شو. په دې کې دیو یو ځنګلي ویني نو دیو ډیر زیات ګبراو شي او د دې ځینه په منډو شي. دا ځنګلي په دیو پسې ور رواني او دیو مخې ته منډې وایي. د جاسمین
جاسمین خپه خوی شي او په غلطۍ باندې یوې کندې ته ولویږي. په دې کې یو لرګی هم ښخ شي نو دې ته په دې باندې ډیر زیات درد رسي. نو آرجی د ونو د زیلو نه یوه رسۍ جوړه کړي او خپله ښځه دغه ځي ته ورکوزه کړي. دا د جاسمین نه دغه لرګی وباسي او بره راوخیژي. دا ډیره زیاته زخمی شوي. د دې نه پس دیو مخې ته رواني نو مخکې دیو یوه کښتۍ ویني. د کښتۍ د وجې نه د دی کار اسان شي. دیو په دې کښتۍ کې کینی او مخې ته روان شي. خو آرجی ته پته ولګي چې ځنګلین په دیو پسې شاته ور روان دي. د دې وجې نه دا د کښتۍ نه راکوشي او د ځنګل طرف ته روان شي. دا خپل موبایل راواخلي او ویډیو ولګي. نو دا دغه ویډیو په یو ونه کې ولګي. د موبایل د اواز په وجه باندې یو ځنګلي دې طرف ته راشي. نو آرجی د شانه په دې ځنګلي باندې حمله وکړي خو د دې د وار کولو څه پیدا ونه شي ولې چې الټه ځنګلي دا ایسار کړي. آرجی ډیر زیات زخمی شوی او د دې نه پس دا ځنګلي دا وتړي. د دې په مری کې یو پړی واچي او په ونه پسې ځوړند کړي. د دې نه پس دا په دغه جنکو باندې د حملې د پاره ورشي. دی دواړه په کښتۍ کې ښه په آرام ودی. د دې وجې نه دیو ته څه پته نه لګي. د آرجی چاقو اوس هم په ونه کې ښخي. دا د چاقو راوباسي او دغه پړی کټ کړي او بیا دا چاقو راواخلي او په دغه ځنګلي باندې وار وکړي. اوبو ته پسې راودانګي او یو ځل بیا د دیو په منځ کې جنگ جوړ شي. آرجی د دې ځنګلي نه د دې توره واخلي او په دغه توره باندې د دې ځنګلي سر کټ کړي. د دې د وجلې نه پس دیو د دې ځینه روان شي. خو آرجی چې وګوري نو ډیر زیات ځنګلین د دیو طرف ته را رواني. دا آرجی دلته یو خطرناکه فیصله وکړي. دا د دې جنکو د بچ کولو دپاره خپل ځان د دې ځنګلینو حواله کړي. نو ټول ځنګلین په دې باندې حمله وکړي او دا په دې ځي باندې مړ کړي. په دې باندې دا جنکۍ ډیرې زیاتې خفه شي او لږ وخت پس دی دواړه یو غاړې ته راوځي او دغه شان دیو بچ شي. خو دیو په دې خبره باندې خفه چې د دې دواړو خاوندان مړه شو. په دې ځي باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.